د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته را زده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نه شلېدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشئ چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي. وګلالئ څه وایې ملالۍ؟ زه راځه چې لوبې وکړو. دا راغلم. ولې دې دومره ناوخته که؟ لږ کار مې و. څه کار دی و؟ له پلار سره مې سبق ویلی. ښه دا خو به زم درځم، له مولوي صاحب نه به سبق وایم. او خود راځه، نور ماشومان هم راځي. اوهو جاکټ او خولۍ دې مبارک شه. خیر یې نامې خدای دې وي. دا څومره ښکلي دي. مور مې ویل چې ښکلي در سره ښکاري. هو ډېر ښکلي در سره ښکاري. پلار مې ویل چې سړی دې جاکټ دې اغونده. ښې درته ویلې ناروغه کېږم به نه. دا مې پلار ماته په بازار کې اخیستي دي. قیمته خو به یې نه وي اخیستي؟ نه، ویلې چې په لیلام کې مې ارزانه واخیستل. ښه اوس به دې ټول ژمی پکې ښه تېر شي. ملالۍ راځه چې اوس نو لوبې وکړو. سمه ده، خو کومه لوبه وکړو؟ ته ووایه، په ټال کې وزنګو که ناوکۍ واده کړو؟ راځه ناوکۍ به واده کړو. سمه ده، سندرې به مو ورسره ووایو. ته ښه وایې، خو کاشکې مو چمبه هم راوړی وای. نن خیر دی، بله ورځ به بیا چمبه هم راوړو. ګلالۍ هغه شخص نه دی چې دې خواته راځي؟ کومه دی؟ زه خو یې نه وینم. هغه د چنار له ونې نه دې خواته. ښه ومې لیده، دا څومره په خاوره خړ پړ دی. هو ته هلته په خاورو دوړې کې لوبېږي. ته صبر چې زه پرې غږ وکړم. شمسه، ای شمسه. څه وایې ګلالۍ؟ راځه دلته به لوبې وکړو. نه زه ستړی یم. دا ولې داسې په خاورو خړ پړ یې؟ هلته په خاورو کې مو لوبې کولې. نور ماشومان هم در سره و؟ هو راځه اوس به دلته لوبې وکړو. ګلالۍ ښه درته وایي، دا ډېر پاک ځای دی. نه کور ته ځم، لږه مې تبه ده. ښه بیا خو کور ته لاړ شه، آرام به وکړې. چنارګله و چنارګله. چنارګل د جار شه. څه وایې کاکا خوشحاله؟ ته لږ دلته راشه. کاکا خوشحاله لږ صبر راته وکړه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم، بس بیا به درشمه که نه. د غنمو نینې د داروشه هغه در سره کېده، بیا به دلته وخورې. ښه ده، کور دې له غلۍ ډک شه، خو درتلو خو به درشم. خو دا ووایه چې خبره څه ده؟ ته خو یو ځل دلته راشه، بیا به درته وایم چې څه خبره ده. وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به درشمه. دا دی مخې ته دې ولاړ یم، اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم. ته دې مخامخ چمن ته وګوره. مخامخ چمن ته؟ وی دا عاشق ولې ژاړي؟ زه هم ورته حیران یم. شاوخوا څه شی لټوي، بیا کیني او ژاړي، بیا بیرته اخوا دېخوا ګرځي، بیا کیني او ژاړي او اوښکې پاکوي. د ده د کور نه غلۍ ډک شي چې دا به څه ورپېښوي؟ خدای دې خیر کړي. زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږېده. کاکا خوشحاله، که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو. سمه ده، ورغږ که. عاشقه، ای واشق ګله، تا ته وایم. څه وایې چنارګله؟ دلته راشه، کور دې له غلۍ ډک شه چې بیا څه در پېښه ده. نه هلته نه درځم، ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو. ښه ده، دا دی د سترګو په رب کې به درشم. وایم زر راشه، ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړم. کور دې له غلۍ ډک شه. دا دی ووایه څه درنه ورک دي؟ چنارګله کلنګي چرک رانه ورک دی. نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي؟ راغلی به نه وي،
زه وایم چې دلته به یا پښې پرتې وي او یا بډکې. وایم کور دې له غلۍ ډک شه. دا ته څه اوتې باوتې وایې؟ هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي. اوتې باوتې نه وایم وچه نارګله، هسې نه چې مت مصیبت د خپل کولنګي چرګ غوښې را باندې خوړلې وي. ښه اوس مې سر پې خلاص شه. ته وایې چې مت به ستا چرګ غلا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي. او که نه ایله دې اوس مازغو کار وکړو. هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړې وي که نه هغه به یې پټې کړې وي. یاره که دا بد خو یې کړي وي بیا به یې زم خوښ شم. بس ته د چرګ نښې لټوه، بیا زه پوهېږم او همت مصیبت. دغه دي د چرګ پښې پرتې دي، خو ته یې وګوره چې دا ستا د کلنګي چرګ پښې دي او که نه. بس همدا زما د ځواني مرګ کلنګي چرګ پښې دي. وایم کور دې له غلۍ ډک شه. تا څه وپېژندې؟ د نورو چرګانو پښې هم خو همداسې وي. زه یې پېژنم، یو خو منګولې پیسرې کړې وې او بله دا چې د سپینو زرو پیسې مې ور اچولی وو. کور دې له غلۍ ډک شه. د سپینو زرو پیسې خو پکې نه ښکاري. خو هغه به یې ترېنه ایستلی وي او غلا کړی به یې وي که نه. سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم او ولاکې پرېږدمه. نو ډنډوره د څه دپاره غږوې؟ د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او که یې راته وانه خست دا کله بیا تاسو ته پرېږدم او ځمه. وی مورې نظمې وی شمسه زویه څنګه د دیوال ته څنګ لګولی دی او زګیروي کوي؟ ولې؟ شریفې ترورې نظمې درد کوي. وی ترور دې جوړ شه. ته صبر چې منګی مې کېدم. له کومې راهیسې د نس خوږېږي زویه؟ لږ مخکې مې بابا وی دا خو قیم کوي. نو کور ته ولې نه ځې؟ جګ شه کور ته ځه زویه. کور ته تللم دلته راغلم نور نشم تللی. وی جار ته صبر زه امید ته غږ کړم. امیده زویه، وا امیده. څه وایې مورې؟ دلته دننه په انګړ کې یم. زویه ته یو ځل دلته د باندې راووځه. ښه ده مورې، دا دی درغلم. ما خپل کور ته ما کور ته ویسئ. مورې څه خبره ده؟ امیده زویه شمس مریض دی، د قندیګلې زوی. څه مریضي ده؟ زویه نسم خوږېږي او قیم کوي. شمسه ډېر په عذابې. امیده زویه زه خو وایم چې شمس په غېږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه. لږ زر که. نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه ور وړو. ولې زویه؟ داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي. امید والا ما خپل کور ته یوسه. شمسه ته مه خفه کېږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي. نه ما خپل کور ته بوځه. شمسه تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ ارام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي. سمه ده زویه، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو؟ نه ډاکټر ورته نه راولو. ما خپل کور ته ویسئ. مور پسې مې خفه شوی یم. تا د خدای ښه کړي، زه دې هم داسې یم لکه مور. خلا دې جار شه. امیده زویه وایه مورې څه دې ویل؟ ته وایې چې ډاکټر نه راولو، نو کور کې خو دارو درمل نشته، دا به څنګه کېږي؟ داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم را سره وي. شمس به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي. ښه کاکا خوشحاله، کور دې له غلۍ ډک شه. دا دی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به څکو. چنارګله
خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه حسنه چې لیونتوب وکړي بېغمه اوسه چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم ډنګ ته به یې پرېنږدم هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي خولې ته یې حاجت نشته د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کړو کاکا خوشحاله ته ښه وایې که نه عاشقه ملامت نه دی زه خو وایم چې پرېږده دا همت مصیبت دې لږ رسوا شي بیا نو مه کوه چنارګله د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی یو ځل یې مخکې هم نرۍ وریجې ترې غلا کړې وې او هغه دی عاشق خو راغی ای واشقه پام کوه چې ډول ته ډانګ ورنکې حالا چنارګله ور مه ډکه سمه ده ای واشقه ګوره چې ډول ونه وهې ګوره چنارګله چې نږدې را نه شي درته وایم لرې شه خوشي مې کلاس خوشه ای کلیوالو تاسو ته وایم چنارګله خوله مې خوشي کړه ګوره لاس دې ته خولې نه لرې کړه خوشي کړه اخ ظالم عاشقه دا دې غاښونه دي که داري څوکې کور دې له غلې ډک شه اخ الله زما ورغوی دی راته سوری کوي وای ظالمه اول مې درته ویلې که نه چې نه به رانږدې کېږي په خبره نه پوهېږې ته خو عاشقه زولۍ درته غواړم زه نه دې نیسم چې دا خبره ټول کلي ته مه کوه زه یې درته حلوم خوشحاله دا څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډږوه او اوس تاسو ورته سوال و زارۍ کوئ مالک صاحب حضرت خانه ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په دعوا او دنګله دې خبر کو ملک صاحب له ما سره ډېر ظلم شوی دی که تاسو کلیوال مې غم ونه خورئ نو له دې کلي نه کډه باروم کډه او خدای به هر مشکل اسانه کړي ته غم مه کوه له تا سره به هېڅوک هم ظلم ونه کړي نه ملک صاحب ما سره ظلم شوی دی ظلم بالکل واشقه کور دې له غلې ډک شه خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی دوی بس غم وخوري مالک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوکو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کو خوشحاله ګل خبره دې وکړه راځئ چې دلته کینو ښه عاشقه اوس د خپله خبره مالک صاحب ته وکړه کاکا خوشحاله له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچه ده خبره ته ورته وکړه کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشحاله عاشق ښه وایي بسم الله که دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر که مالک صاحب خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه په دې کې مو همت خان هم را شریک که ښه بیا څه وشول بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړی و او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه ښه خدای دې همت خان ته هدایت وکړي داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کلنګي چرګ ورک دی داسې ښکاري چې همغه موږ ته حلال کړی همداسې ده ملک صاحب زما د چرګ پښې او بړکې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته ښوروا پخوله نو تا د خپل چرګ پښې څنګه وپېژندې پښې مې په رنګ پیسرې کړې وې او بله دا چې د سپینو زرو پایزې مې ور اچولی و هغه یې ترې غلا کړی دی ملک صاحب د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته رښتیا وایي همت خان ښه کار نه دی کړی داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي خیر وسي ملک صاحب کور دې ودان هو ګران اوریدونکو تاسو واورېدل چې په ککړو ځایونو او ککړو اوبو کې د لوبو کولو پایله دا شوه چې شمس یې تر روغتونه ورساوه د شمس کورنۍ له مخکې نه هم خواشینې او غمجنه وه ځکه چې حاجي شیرین چې د کورنۍ مشر دی هم ناروغ شوی و زه وایم راشئ چې د خپل ځان او د خپلې روغتیا ساتنه وکړو او ژوند ته ارزښت ورکړو د ژوند کولو او ځان ساتنې لارې ډېرې دي خو راځئ چې د سمې لارې لټون پیل کړو او سمه لاره انتخاب کړو ژوند غنیمت وګڼئ تر بیا مو د خپلې روغتیا ساتنه وکړئ د خدای په امان د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری